بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د غنم د خوب تعبیر کوم. ځکه کله ته غنم په خوب کې وګوري مختلف حالات دي، نو یو څو حالتونه زه بیانوم، نو ته به پوه شې څه دې نه وروسته که ته غنم په خوب کې وګوري نو کم حالت کې ښه تعبیر لري او کم حالت کې ښه تعبیر نه لري. غنمو شنه فصل خوب دا ډیر کتل کیږي. په همدې رابطه باندې یو خوب هم ده، هغه هم انشاءالله تعبیروو. د غنمو شنه فصل چې کله په خوب کې ولیدل شي دا په هر صورت کې ښه تعبیر لري. چې کله ته خوب کې ولیده چې غنمو فصل ده پکې ګرځي یا ورته ګوري یا ستاسو په ځمکه کې د غنمو فصل، نو دا په خیر باندې، په برکت باندې، په راتلونکي رزق باندې چې یو رزق تاته روان ده په دې باندې تعبیر کیږي. ښه وختونو راتګ باندې تعبیر کیږي چې ښه وختونه راتګ هغه نږدې شوی ده. که سختي وي تا باندې امیدونه او ارمانونه پوره کېدلو باندې تعبیر کیږي چې ستا امیدونه او ارمانونه چې دي هغه پوره کېدلو وخت نږدې شوی ده. او حلال رزق باندې هم تعبیر کیږي او سعادت او نیکبختي د زحمتونو او تکلیفونو او نتیجه لیدل په دې باندې تعبیر کیږي. نو په هر صورت په نیکبختي باندې، په ښه فرصتونو باندې په دې باندې تعبیر کیږي. دا بیا هر چا لپاره جدا تعبیر لري. یو ځوان چې کله خوب کې وګوري شنه فصل، نو دا په ښه کاروبار باندې تعبیر کیږي. او ځوان چې هغه نوی درس خلاص کړی وي یا د کاروبار په لټه کې وي او شنه فصل په خوب کې ولیده، نو ته پوه شه چې ستا کاروبار ښه کیږي او یو ترتیب، یو فرصت تاته برابریږي. درس او تعلیم نه خلاص کړی وي، د نه وروسته ښه وظیفه تاته پیدا کیږي. که چیرته واده دې نه کړی او ته ځوان او خوب کې دې شنه غنم فصل ولیده، نو په ښه ځای کې واده باندې تعبیر کیږي چې یو ښه ځای کې به ستا واده کیږي او په ښه طریقې سره به کیږي. نو په دې صورت کې د ځوان لپاره ډیر ښه تعبیر شو. د پیغلې لپاره څه تعبیر لري شنه غنمو فصل؟ دا د ارمانونو پوره کېدلو باندې تعبیر کیږي. یعنې ستا ارمانونه څومره ارمانونه وي، ښه ارمانونه، ښه ژوند، ښه راتلونکی، دا ټول پوره کیږي. ښه کورنۍ کې په ښه ځوان سره واده باندې تعبیر کیږي، مالدار ځوان سره، دنیادار ځوان سره، او علم او اخلاق او پوهې د ټولو باندې شینوالی څه ده، دا شینوالی رنګ څه ده، شین رنګ، او بیا فصل په شکل وي، د غنمو فصل وي، نو دا په ډیر خیر او په ډیر ښه شیانو باندې تعبیر کیږي. مال او جایداد باندې هم تعبیر کیږي چې دا ستا واده به داسې ځای کې کیږي داسې کس سره چې هغه د مال او جایداد به ډیر لري. او که مریضي وي، څه مریضي وي، مریضي به انشاءالله ختمیږي، الله تعالی به شفا درکړي او صحت به درته نصیب کیږي. د واده شوې ښځې لپاره بیا څه تعبیر لري؟ دا خو د پیغلې لپاره شو. د واده شوې ښځې لپاره شنه فصل د غنم سره دا په مال او پیسې باندې تعبیر کیږي. که چېرته اقتصادي مشکلات وي نو مال او پیسې باندې تعبیر کیږي. کورنۍ اتفاق او اتحاد باندې تعبیر کیږي. اطمینان باندې تعبیر کیږي. د اولاد په ښه تربیې کې کوشش باندې تعبیر کیږي او د اولاد د ښه تعلیم او ښه تربیې ورکولو نتیجه او ثمره لیدلو باندې تعبیر کیږي. په مال او په کورنۍ کې په رزق زیاتېدلو او برکت زیاتېدلو باندې تعبیر کیږي. یوه حامله ښځه چې کله دا شنه غنمو فصل په خوب کې وګوري نو په اسان ولادت باندې تعبیر کیږي. یعنې د حمل څه ده، د ماشوم څه ده، دا به اسانه ولادت به کیږي، دنیا ته به راځي نو دا په اساني سره به راځي، صحت به ښه وي، د ماشوم د مور خیر و برکت باندې تعبیر کیږي. په خوشخبري باندې تعبیر کیږي چې کیدای شي زوی وي دا ښه راتلونکی ولري، ښه آینده ولري د ماشوم، نو په دې باندې تعبیر کیږي. مسافر لپاره چې کله یو مسافر انسان هغه د شنو غنمو فصل په خوب کې وګوري، دغه لپاره هم ډېر ښه تعبیر لري. دغه د سفر نتیجه، یعنی دا کم سفر چې ده کړی د کم شي لپاره هغه نتیجه لاسته راوړي، که د درس تعلیم لپاره وي، که د کاروبار لپاره وي، نو هغه باندې تعبیر کیږي چې هغه نتیجه لاسته راوړي. سفر به آسان وي، ښه سفر به وي، خپل هدف ته به پکې رسیږي. دا هغه صورتونو کې شو چې دا د شنه فصل په شکل باندې ولیدل شي. خو که چېرته د غنمو فصل زیړ رنګ، یعنی پخه شوي حالت کې، شنه حالت کې نه وي، په دې زیړ رنګ شکل کې ولیدل شي، نو دا هم ښه تعبیر لري، خو لږ باریکي پکې ده. ځکه د یوسف علیه السلام زمانه کې کله هغه پاچا غنمو خوب یې ولیده چې دوه وږې د غنمو، هغه وچې وږې وې، هغه دغه تازه د غنمو وږې چې دی هغه یې وخوړل، هغه یې ختم کړ. نو دا هلته په قحطي، په خوشګذاري باندې تعبیر شوی. دا زیړ رنګ د غنم، داسې غنم چې هغه
پاخه شوي وي زیړ رنګ کې وي نو په هغه صورت کې بیا دا لږ باریکي لري نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې یو څه فرصت تاته شته دغه فرصتونه په ختمېدو دي زحمت یو زیار ویستل پکار ده ځان آماده کول پکار ده او غفلت نه کول یعنې یو تنبیه ده دا خوب څه کله ته زیړ غنم فصل دی په پاخه شوي غنم فصل دی په خوب کې ولیده نو دا لږ باریکي لري لکه غنم څه کله فصل خو پاخه شي ورسیږي نو هغه ډېر کم وخت غواړي چې بارانونو نه یې وساتئ او هغه زر یې لو کړي او خپل ځای ته ورسوي کني بیا ضایع کېږي نو دغسې دا په ژوند کې به هم دغسې ده چې کله ته د غنمو زیړ فصل د په خوب کې ولیده پاخه شوي نو هغه په احتیاط باندې تعبیر کېږي په فرصت نه استفادې باندې تعبیر کېږي او غفلت نه کولو خو همدغه بیا کله کله ښه تعبیر هم نه لري په همدې باندې تعبیر کېږي چې ستا نه نو وخت لاسه وځي کېدای شي فقر او مشکلاتو سره مخ شي الله دې نه کړي دا یو تنبیه ده بیا تا لپاره او بیا څه کله ته د غنمو دا دانې وګورې چې هغه د غنمو ډیری وي یعنې زیات وي نو دا په اولاد او په ذریه او په مال باندې تعبیر کېږي دا ستا مال ده همدغه څومره غنم ډېر وګورې چې همداسې ښه غنم دانې دي د غنم او ډیروالی په شکل کې وګورئ نو دا په اولاد باندې په ذریه باندې هم تعبیر کېږي په مال او په دارایي او په اولاد زیاتېدلو باندې هم تعبیر کېږي او د غنمو وچې وږې لیدل چې د غنمو وچې وږې وي ستا په لاس کې وي نو دا د مال مصرفېدلو باندې تعبیر کېږي چې مال دې مصرفېږي ذخیره شوی مال دې مصرفېږي ذخیره شوی مال که څو دانې وي نو په کلونو باندې تعبیر کېږي که څو دانې وي که ډېر وي نو په ډېر وخت لپاره مصرفېږي دا ستاسې کوم مال د ذخیره شوی ده نو دا په مصرفېدو ده نو احتیاط پکې وکړه چې هغه کوم یو مناسب وخت پورې ورسېږي چې تا ته بیا مشکل پیدا نه سي او څه کله ته د غنمو اوړه وګورې چې غنمو تیار اوړه شوي تیار میده وي نو دا په علم په سفر په تجارت باندې په یو کارخانه جوړولو باندې په یو ښه کاروبار باندې په شفا او په صحت باندې هم تعبیرېدلی شي ځکه د غنمو اوړه چې دغه تیار وي خوراک ته او هغه نه ښه استفاده کېږي او هغه تیار وي او هغه باندې ډېر مراحل تېر شوي وي نو په دې صورت کې بیا دا په علم او په سفر او په تجارتو کارخانه او فابریکاو او د په شخصي لحاظ سره په شفا او په صحت باندې تعبیر کېږي او د غنمو اوړه لمدول څه کله ته وګورې چې غنمو اوړه څوک لمدوي یا ته لمدوي نو په دې صورت کې سفر باندې تعبیر کېږي کورنۍ سره سفر څو کسانو سره سفر باندې تعبیر کېږي ځکه هغه یو ځای کول دي د غنمو اوړه چې کله ته خشته کوې لمدوي نو هغه یو ځای کوې یو کار ته یې برابروي نو دا بیا په کورنۍ سره په سفر باندې تعبیر کېږي سره له کورنۍ او څه کله د غنمو خرڅول په خوب کې ولیدلی شي چې ته غنم خرڅوې دا بیا ښه تعبیر نه لري دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا نه مال ځي ستا نه کېدای شي اولاد هم جدا شي نو بیا غنمو خرڅول څه دا په خوب کې ښه تعبیر نه لري د غنمو دانې خوړل همداسې خامې دانې خوله کې اچول خوړل دا هم ښه تعبیر نه لري په ستړیا باندې تعبیر کېږي ځکه هغه کلک ده هغه میده کول او بیا دغه هضمول نو دا آسان نه ده نو د غنمو خوړل دانې خوړل چې په خوب کې ولیده نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څه ستړیا او مشکلات تا ته رسېږي نو کوشش وکړه چې دغه مرحلې نه په احتیاط سره تېر شي د غنمو ډوډۍ څه کله ته په خوب کې وګورې دا بیا ښه تعبیر لري د غنمو تیار ډوډۍ څه په خوب کې وګورې چې پخوې یا بازار نه راخلې یا خورې دا بیا ښه تعبیر لري نو په هر صورت کې دا بیا ښه تعبیر لري په همدې رابطه باندې یو خوب هم د یو ورور ویلي اوس شنه غنم وي پخته ته نږدې وي خو شنه وي یعنې ښه رسېدلي وي خو زیړ نه وي پخته شوي لا نه وي رسېدلي لا نه وي ملګری مې راشي ما ورپورې ووهي د غنمو وسط ته کالی جامې مې په ډولو خرابېږي په پله ودرېږو عکسونه واخلو نو دا ښه خوب ده ښه خوب ده د غنمو فصل دې لیدلی شنه فصل دې لیدلی خو په دې کې باریکي دا ده چې تا په دې کې د عکسونو هغه دې کړی ده او داسې د لهو د لعب او داسې حالت نه ده چې هغه ته دې ته د اراده ولري چې تا ته لو کې یا متوجه اوسېږي چې دا ورسېږي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته فرصتونه شته فرصتونه ښه تا ته شته خو ته په فرصتونه ښه لرې خو تا نه په ضایع کېدو حالت کې دي ته هغه اصلي فرصتونه چې تا ته مهیا دي په سفر کې او تا ته ډېر فرصتونه مهیا دي هغه پسې نه ګرځې ته په دې پسې ګرځې چې لږ چکر ووهې ځایونه وګورې او تا نه هغه اصلي هدف څه ده چې هغه یو کار کول دي یو
د فرصت نه د سفر نه مسافرت نه ښه استفاده ده هغه تا نه پاتې کېږي د ملګرو په وجه باندې د داسې ملګرو په وجه باندې چې هغو د وجې نه تا باندې غفلت راځي په دغه باندې تعبیر کېږي. نو دا و د غنمو د خوب تعبیر ستاسو ته مې بیان که. نو که تاسو هم چېرته خوب لیدلی وي نو کولی شئ زما ته راولېږئ په همدې چینل کې زما د واتساپ نمبر ده. مخکې یو نمبر ده هغه د پاکستان نمبر و. مخکې موږ پاکستان کې وو، نو اوس د افغانستان کې یم، کابل کې یم. نو دلته جدا نمبر مې ده. دا مخکیني ویډیوګانو کې د پاکستان نمبر راځي، هغه نمبر اوس فعال نه ده. اوسني ویډیوګانو کې څه ده په دې کې یا د خپله د چینل کې دلته د اوسنۍ زما واتساپ ده. نو تاسو کولی شئ زما واتساپ لارې نه ما سره رابطه وکړئ او خپل خوب ما ته په وایس کې ولیږئ یا ولیکئ. او زنګ به نه وهئ، بیا به انتظار کوئ انشاءالله خوب هم په آرام سره تعبیر کېږي. خو د خوب د لیږلو نه مخکې یو ور چینل وګورئ. که تاسو رابطه باندې که ویډیو هم پیدا کړه نو هغه ویډیو واورئ. د کوم موضوع باندې ستا خوب کتلی وي هغه ویډیو هم څه واورېده، ستاسو سوال حل نه شو، ستاسو خوب د ویډیو سره ډېر فرق و، نو بیا ماته مسیج وکړئ او بیا ووایئ زه په دغه ویډیو کې تاسو دغسې د دغه شي دغسې تعبیر کړی و، نو زما خوب دغسې ده، د دې څه تعبیر ده، دا په کوم طریقه باندې تعبیر کېږي. نو انشاءالله بیا زه درته وضاحت درکومه. نو تر انده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم چې تاسو یاست خوشحاله او آباد اوسیږئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.